آیا اوس مهال کوم چانس لیدل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه لار ده او دغه لار د ډېری ورځو را په دې خوا بنده ده اوس مهال به خلاصه شي؟ مننه. دغه تجارتي لار د پاکستان تجارانو نه ده بنده کړې او دغه تجارتي لار د پاکستان خلکو نه ده بنده کړې او دغه تجارتي لار تنه د افغانستان په مخ نه ده بنده بلکې دا د مرکزی اسیا هیوادونو په وړاندې هم ده بنده ده او د مرکزی اسیا هیوادونو هم خپل تجارت نسی کولای. نو دا د امریکا په دستور باندې د اسلام آباد جنرالانو د پاکستان د ولس د ګټو خلاف د مرکزی اسیا او د افغانستان د ولسونو د ګټو خلاف بنده کړی ده او دا ورستای ځل نه ده چې دا بنده شوی ده. د مارچ په یادېږي د ظاهر شاه له وخته معمولا جنرالانو د وسیلې په حیث باندې د افغان حکومتونو په وړاندې ترنه ګټه وچته کړې ده. نو پر دې بنسټ باندې اوس دوی بیا هم د لار بند کړي تر څو چې د افغانستان حکومت باندې فشارونه راوړي او اوس د افغانستان حکومت یو ډیر زراور او تاریخي ګام اوچت ک او هغه ګام دا ده چې پاکستان سره باید خپل تجارت بند کړي او نور بدیلو لارو باندې فکر وکړي او خپل تجارت او خپل د اړتیا وړ ټوکي له بدیلو لارو نه افغانستان ته وارد کی او همدارنګه د افغانستان تولیدات صادر کی.